السلام علیکم قدرمنو. زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا سات تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران الله. قدرمنو دا محل چې کوم دی سوات سپورټ کمپلیکس کې یم چې نننۍ ورځ کومه چې شلمه فروری ده د سوات یوت اپیر د طرف نه د یوت منټرینګ په نوم باندې یو بندغاره را جوړه شوې ده چې په دې کې د سوات سوشل اکټیویسټ چې هغه د مختلف سیکټر سره تعلق ساتي هغه ملمجبې ته ځي او باغې کې ډیر شی قصې کېږي. نو نوی ورځ چې کومه ده هغه زما دپاره د زده کړې ده. نو زه چې څه زده کوم د کیمرې په سترګه به غواړم چې هغه تاسو ته ووایم. د ملمجبې ښکلي انځورونه به هم تاسو ته ډرون په سترګه ښیم. نو راځئ چې ورځو ملمجبې ته. قدرمنو راغلو ملمجبې ته. اولنۍ اکټیویټي چې کوم ده هغه باقاعده زموږ شروع ده. د هغې نه مخکې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمان دی وایي چا چې یو بوټی یا یو تخم نهل کو او د هغې نه چېرته مارغه یا انسان ته خیر ورسېدو دا د دغه انسان دپاره چې کوم دی صدقه جاریه ده. نو الحمدلله څومره چې د سوات اکټیویسټ شاته لګیا دي بوټي نه هلئ. زه به هم خپل حصې بوټی نه هلوم او کم کسان چې دا ویډیو ګوري هغو ته هم دا عرض دی چې دا موسم د بوټو لګېدو موسم دی. نو که ډېر نه شئ خپل د طرف نه یو بوټی خپل په نوم باندې خامخا ولګوئ. زما میسج ټول هغه کتونکي چې زما دا ویډیو ګوري زه ته دا میسج ورکوم چې کله هم داسې سینې کې علاقو ته راځئ بلکې هر ځای ته ځئ نو کایندلی د نیچر خیال ساتئ خپل د ماحول ارد ګرد خیال ساتئ ځکه چې دا نیچر دا به زموږ سبا کارېږي. دا زموږ لانګ ټرم یو څیز دی چې دا زموږ خپل بچي راوړو داسې سینې کې هسته دا نیچر دی پروټیکشن چې دا زموږ فرض دی او د دې فرض به موږ ادا کوو. د پوره ساعت ګن راټولولو او د کشري وهلو د وجې د ټولو ملګرو د لږې انتها وه. نو ډوډۍ خوراک او د باقي سیشن کانټینیو ساتلو دپاره د ملمجبې یو مشهور هوټل ته رالو چې د سوشل میډیا په وجه باندې تاسو زما نه ښه پېژنئ. کله چې ستاسو ورور دې هوټل ته راغی نو ستاسو ورور وایي چې دا خو هغه هوټل دی چې دلته خو ډرون شاټ فرض العین دی. د رزق نه پس خواږه خوراک سنت دی. خیر د ګري رنګ زیړ دی خو خوند یې خوږ دی. یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره او وریاځو غېږې ورکړې ملمجبې ته ګوره ماله چې هر چېرته یې نقاب شملې ته ګوره هغه خبره ده. حیران صاحب تاسو پکې څه فرمایئ؟ حیران صاحب ولاړې چې راته کوم غضب وي زه خو به دا ووایم چې والله خیر الرازقین. په مړه خېټه د خوراک نه بس په سایکولوژیکل فرست ایډ سیشن کې زما علم ته یو خبر راله چې تاسو سره شیر کول خپل فرض ګڼم. خبره دا ده چې ډي ایچ او سوات د سایکالوجسټ یو ټیم ارینج کړی دی چې هغه به د او پی ډي په ټایم کې سیدو هسپتال کې خپل سایکولوژیکل هیلپ چې کوم دی هغه پرووایډ کوي خلکو دپاره. نو د ډي ایچ او سوات چې کوم دا خبره د ستاینې وړ ده ځکه چې زموږ سره په سیدو هسپتال کې په سوات کې دا سهولت مخکې موجود نه و. البته موږ سره سایکیټریسټ موجود و. کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري هغو ته دا درخواست دی چې دا خبره خپل چاپېرچل خپل ملګرو سره شیر کړئ چې د چا د منټل هیلث څه مسله وي نو چې هغو خپل علاج باقاعده د سایکالوجسټو نه په سیدو هسپتال کې د او پی ډي په ټایم کې شروع کړي. د دې نه بعد فیصل حیات بھائی چې زما ډېر خوږ ورور ملګری او د 15 کالونو د فوټاګرافي استاد دی هغه راسره په فوټاګرافي هم سیشن واغوست. Oh, baby.